زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې د هغه چا ذکر کوي چې د الله پاک نه بیریږي، د الله تعالی په وړاندې د الله تعالی په حضور کې د حشرګاه پر میدان باندې د حساب د پاره د درېدو څخه بیریږي. الله تعالی وایي و اما من خاف، هر هغه څوک چې بیریږي د درېدو څخه په نیز د رب ده او منع کوي ځان خپل نفس را ګرځوي عن الهوا د خواهشاتو. دوه خویونه چې په سړي کې پیدا سوه، یو خوی دا پکښې کې و چې د شرګاه د میدان د حساب او د جزا څخه د الله تعالی په وړاندې د درېدو څخه چې دا زما زندگی په دنیا کې می تیره که دا سبا ماته سبب د رسوایی د شرمندگی د ذلت و د خواری و نه ګرځېږي، د دې سبیریږي. د الله تعالی په وړاندې زه خوار و ذلیل نسم. هغه څوک چې د دې سبیریدي خوف و وهم ورسره و. الله تبارک و تعالی فرمایي دویم خوی دا پکې موجود و نهى النفس عن الهوى، او منع کړی و ځان خپل د خواهشاتو نه. دا د پالتو تصوراتو نه، د اسی سوداو نه، د اله سوچونو نه، د اله امیدونو نه، د اوږدو حرسونو نه ځان را بندوي او نفس د ګناه سره ګرځي. الله رب العزت وایي د دې ځای د ورتګ فإن الجنة هي المأوى، په تحقیق سره ځای د ورتګ دا جنت دی. جنت دا د تللو ځای دی. الله تعالی وایي د ورتلو ځای جنت دی. الله رب العزت هغه ذات دی چې قادر مطلق دی، په هر څه باندې قدرت لري. د الله تبارک و تعالی په وړاندې درېدل دا به سړی دلته په دې دنیا کې لا فرض کوي، دا به پیژني، د دې علم به حاصلوي چې سبا زه د شرګاه پر میدان باندې د الله تعالی په حضور کې درېږم. د دې تصور به مخکې لا سړی وهي، دا علم به مخکې سړی حاصلوي. کم چا چې دا علم حاصل کړي نو بیا په دې سړي کې اول سبب د اسبابو څخه د اطاعت د الله تعالی پیدا کیږي. اول سبب د اسبابو څخه د اطاعت د الله تعالی دا خوف دی چې سړی د الله پاک څخه بیریږي. وهم خو زموږ په زمانه کې دوه قسمه دی. یو دغه بیره ده چې په خوله سړی وایي زه بیریږم، یو دا چې سړی په زړه کې د الله پاک څخه بیریږي. دغه به سړی په زړه کې راولي. زړه کې چې کله سړی د الله پاک څخه وبیریږي، په هغه کې بیا اثر د وهم علامه د بیرې پیدا کیږي. د هغه خوف خپلې علامې دي، هغه علامې بیا په سړي کې پیدا شي. در خوف و هاخوا ته دویمه درجه بیا رجا ده. اول خو سړی بیریږي، وروسته بیا الله پاک ته امید وي.
امید سورسته درجه سورسته دریمه مرتبه ده د محبت. دنیا کې هم مثال داسې دی، یو څوک چې د یو باچا کره ورځي نو مخکې ورسره دغه تصور وي، دا علم وي چې جنې بیریږي ته وا څه خشکه خو به نه راته کوي، وهم یې اول وي، خوف یې اول وي. بیا چې کله دغه موجود سي چې وهم په دې کې دی در دې چینو ورتیر سو، خو باچا ته یې ځان ورساوی، اوس یې بیا امید پیدا سي هغه وهم ختم سي. ته وایې یو شی به نه کېره، فلانی شی به نه کېره، فلانی شی به نه کېره، یاره که نغدې پیسې نه کېره یو چک خو به نو راکړي، که چک نه کېره لږ در لږه یو موټر خو به نو راکړي، که موټر نه کېره د یو سرای مځکه خو به نو راکړي. بیا یو امیدونه په دا پکې پیدا شي چې کله یو شی ورلره ورکړي د امید د ختمېدو سره وروسته شی هم ورکړي، دا سړی نو بیا دې سړي ته دې باچا ته دعاوې شروع کړي، مینه یاره داسې کمالدار باچا دی، محبت ورسره شروع کړي. بیا د هغه نعمتو چې هغه باچا ورکړي دي د هغو په وجه د ده ورسره مینه ده، محبت یې شروع شي. زموږ دین اسلام الله تبارک وتعالی چې موږ ته کوم ایمان را کړی دی، اسلام یې را کړی دی، الله پاک په موږ باندې اطاعت فرض کړی دی، موږ د الله عبادت کوو. اول وار دغه سبب په ځان کې پیدا کول چې د الله څخه سړی بیریږي. دا اول سبب دی د اسبابو د اطاعت د الله تعالی د عبادت. اوس من ځکه خلق په پایبندي باندې کوي د دې څخه بیریږي، ومې نه سوځي په اور باندې، دې دنیا کې یو عذاب را باندې مسلط نه کړي، د قبر ماران به مې وخوري، دا شیان چې متصور کړي نو ځکه بیا لمونځ په پایبندي باندې کوي، روژه په پایبندي باندې نیسي، حج په پایبندي باندې کوي چې باندې فرض شي. دا عبادت د الله تعالی چې دا اول سبب په سړي کې پیدا سو عبادت شروع کی، دا الله تعالی ته د ورتلو لار ده. کله چې په سړي کې دا د عبادت شوق پیدا سو، د الله سره وهم پیدا سو، لمونځ یې په جومات باندې وکړي، عمره یې وکړه، حج یې وکړي، جهاد یې وکړي، روژه یې ونیوه، عبادات یې وکړه، اوس خوشحاله سي، امید یې دی چې د دې په بدل کې به الله جنت راکړي. کله چې الله پاک موږ تاسو جنت ته بوزي، الله پاک دې مې بوزي، چې کله موږ تاسو جنت ته بوزي بیا الله پاک موږ تاسو څخه پوښتنه کوي، هلته جنتیانو چې شي غواړي چې شي درکو، دا جنت والا به ورته وایي ته یې زموږ مخونه دې سپین کړي دي، دومره نعمتونه دې راکړي دي، دومره نعمتونه، پلان نعمت پلان نعمت، دا دې ټول موږ ته راکړي دي. کله چې دغه نعمتونه الله موږ ته راکړه، اوس زموږ امید پیدا سي، د امید د نعمتو دا خو یې راکړي، د الله تعالی سره مینه موږ پیدا کړې وه چې یا الله پر دې سربیره چې د دې مې امید و، اوس ستا دیدار غواړو. دا جنتیان به د الله تعالی سره دومره مینه شروع کړي، داسې در هر څه به الله ورته محبوبي در دې ټولو نعمتو چې کله د الله پاک یو دیدار وکړي، یو ملاقات الله پاک ورله راورکړي، دا هغه انتها ده چې محبت په سړي کې راشي.
خو د لوی ذات عبادت کول د الله تبارک وتعالی وهم بیر چې د سړي په زړه کې پیدا سوه د الله تبارک وتعالی د ذات عظمت یې په ذهن کې راغلی بیا سړي ته وهم پیدا کیږي د الله تعالی لویي د الله تعالی قدرت د الله تعالی زور دا چې د کم چا په زړه کې پیدا سو بیا د هغه چا په زړه کې د الله څخه خوف پیدا کیږي وهم پیدا کیږي زموږ علما یوه مسله ذکر کوي زموږ په زمانه کې قانون دا دی چې سړي ته یو ادنا نعمت الله پاک ورکړي دی دغه نعمت دی سر په نظر وګرځي که اعلی نعمت ورکړي هم دی په دغه نعمت باندې نه پوهېږي چې الله پاک ماته دا نعمت راکړي رنګارنګ نعمتونه الله پاک موږ تاسو ته راکړي دي موږ در اوسه د دې سوچ نه دی وهلی د دې فکر مې نه دی وهلی چې څومره نعمتونه الله پاک راکړي اما کچیری خدای نه کرده یو نعمت د نعمتو سه الله پاک د سړي سه واخلي بیا د پته ناریږي هر چاته شکایت کوي یو چا په خوله کې غاښونه دي د دې غاښو قدر دته نه دی معلوم سوی الله پاک ورکړي دي د خپله ډوډۍ په خوري شیان په خوري باک نه پکې اما کله چې یو غاښ درد شروع کې ډاکټر ته ورسې هغه یې ځینې کاږي اوس د غاښ قدر معلوم سو ماښام چې کور ته راسي خپلې بیبي ته وایي دی نرم شی به نه وي غاښ مې وکښي خوله مې هم وینې کوي او ډوډۍ هم نسم خوړلی اوس دی په دې باندې هر چاته ګډ دی داسې درد را باندې تیر شو داسې په تکلیف هم بیا دا زوی کور ودان ژر ژر یې ډاکټر ته بوتم هغه غاښ ستن یې راولګول ډاکټر بیا یې غاښ راسه وکښي بس اوس مې نو په خوله کې دی کنډو جوړ دی شکایت کوي د دغه غاښ چې تا څومره شکایتونه وکړه ته په ایمان ووایه په دا 50 کلنه زندگی کې تا د دې غاښ د نعمت دونه شکرونه ویلي وه یوه نه دي ویلي داسې سترګه داسې غوږ داسې لاس داسې پښه دا چې تی خوري وچښې دا نعمتونه دي دا چې زما و ستا سره په ماحول کې دي پر ما و تا راګرځېدلي دي بچان دي بیبیانې دي دا چې زما و ستا څخه د باندې دي مځکې دي جایدادونه دي فصلونه دي بچان دي دا ټول مال دولتونه دي دا الله پاک راته راکړي دي د دې شکر ادا کول د خلکو په ذهن کې نه راځي اما که چیرې نعمت پر کمیدو سو بیا ژاړي هم شکایت هم کوي د ورځې هر ځای ګډ هم چې نعمت ولاړ سي بیا یې قدر معلوم سي زموږ د علماو مشهور کول خدا دی چې لقمان حکیم صاحب دا ولی و حکیم و او نبی نو بعض علماء کرام دا ذکر کوي چې لقمان حکیم صاحب دا نبی به هر حال شک ول دا دی چې الله پاک و حضرت لقمان حکیم صاحب ته اختیار ورکړي چې حکیم توب غواړي او که نبوت غواړي حضرت لقمان صاحب حکیم توب قبول کی پوهی حکمت یې قبول کی نبوت یې نه واخیستی چا پوښتنه ځینې وکړه لقمان حکیم صاحب ته ولې نبوت نه واخیستی وایي ځکه مې نه واخیستی چې الله تبارک وتعالی ما ته دا وایي چې کې بلا اختیارین را کړی وایي ما به نبوت قبول کړی وایي د الله پاک را سره معاونت اما اوس چې الله پاک ما ته په اختیار را کوي
نو ما ځکه قبول نه کوي کې زه په اختیار باندې واخم دی نه چې د الله کومک را سره نه. به هر حال مفسرینو حضراتو دا وجه لیکلې ده. حضرت لقمان حکیم صاحب په اول کې د یو مالدار سړي مریی غلام اوس ګوري لقمان حکیم صاحب دا لفظ د لقمان په قرآن شریف کې یو سورت دی سورت لقمان ورته لږ توجه کول پکار دی که په کلي کې یو کمزوري سړی وي نو کلی ټوله وایي دا دی کمزوری سړی دی او داسې دی او داسې خبرې پسې کوي. هغه کمزوری سړی یو وخت بیا الله پاک باچا کړي نعمت ورله راورکړي بیا خلکو ته بیا هغه کمزوری سړی غټ معلومیږي چې مسکین خو دونه باچا سوی دی خو دونه مالدار سوی. زموږ خلک د قدرت او د دولت سخت تابع دي بس دا دوه شیان چې در سره چیرې به خوار نشي یو قدرت بل دولت. اما اصل کې دا دواړه شیان د بقا شیان نه دي. انسان سره د بقا شیان نه دي. دولت هم ختمیږي قدرت هم ختمیږي. داسې شی د ځان سره پیدا کړه چې نه ختمیږي. ایمان دی قبر ته در سره ځي جنت ته در سره ځي. علم دی حکمت دی قبر ته در سره ځي جنت ته در سره ځي. تاسې شی په ځان کې راوستل پکار. حضرت لقمان حکیم صاحب د یو سرمایدار سړي د دې مریی دی غلام دی چونکې ډیر هوښیار الله پاک ډیره پوهه ورکړې وه. د دې پوهې په وجه باندې پر دې خپل سرمایدار سړي سردار باندې ډیر ګران. د لاس په ګوتو کې هم فرق دی په خپلو زامنو کې هم فرق دی. سړي لس زامن دي په دې لسو زامنو کې یو هوښیار دی پوه دی عقل الله ورکړی دی ذکاوت یې ورکړی دی چې ذهني یې ورکړی ده دا پر پلار باندې در دې نورو زامنو ګران. نمونه یې قرآن شریف ذکر کړی د یعقوب علیه السلام 12 زامن په 12 کې در ټولو باندې ګران یوسف علیه السلام. هغه صفت د نبوت یې هغه جوهر د ذراکت یې هغه جوهر د عقل و د پوهې و د علم و د دولت یې په کوچنیوالي لا کې لیدلی پروګرام و درنه روزانه دغه رقم هو به هو نور خو هر څونه مریان یې درلود خو حضرت لقمان حکیم صاحب پر دې خپل سردار باندې در دغه نورو ډیر ګران. حتی چې غرمه به سو ډوډۍ به راواخیستله سو شیان به یې راوړه لقمان حکیم صاحب به یې بغل ته کښېنوي ډوډۍ به ده په خوله کې ورکول هغه به خوړه. اوس قانون خو دا دی چې مریی و سردار ته ډوډۍ په خوله کې ورکړي اما سردار به و چا ته په خوله کې ورکول و مریی ته ډوډۍ په خوله کې ورکول. خلکو کې عقل و پوهه وه ځکه د هغه چا عزت قدر یې کاوه چې د هغه سره حکمت موجود دی علمیت موجود دی د هغه سره پوهه موجود ده په دې خلک پیدا. اوس خو خلک تمیز هم نشي کولی په موټې زموږ د زمانې خلک محسوسات پیژني هغه معنویات و عقلي امور دا تقریبا نه پیژني خلک دونه پیژني چې سپین تور سره پیژني کله کله لا پر بعضو خلکو دا سپین تور هم پوښېدی سپینه کپړه و توره نه سره پیژني. اوس دا چې کم سړی څونه پوه دی کم سړی کې څونه عقل دی په کم سړی کې بیا دا پوهه عقل نشته دا خو معنوي شیان دي دا پیژندل د اوس زمانې د خلکو کې بیخي ډیر کم خلک دا پیژني.
تمیز ډیر کم خلک راوستی سي. حضرت لقمان حکیم صاحب دون انداز باندې د خپل حکمت په وجه قدرمن سو پر خپل سردار باندې. یو ورځ ناستې مریان نور سره ناستې، لقمان حکیم صاحب یې راوبالي بغل ته کښېناوی، یو غټ خټکی یې مات کړي. دا خټکی چې یې مات کړي دړې دړې یې کړي، اوس یې د دې دا مغز د خټکي راواخیستی و لقمان حکیم صاحب ته یې ورکوي، هغه یې خوري. داسې په خوند یې خوري. ټول خټکی لقمان حکیم صاحب ته ورکړي، ښه په خوند یې وخوړی. اخر کې سردار ورته وخنده، وایي داسې په خوند یې خوري زما د لا شوق پر راوستی. یو څه در راواخیستی په خوله یې کوي، چې په خوله یې کوي داسې تریخ دی لکه زهر. ژر ژر یې تو کوي بیرته. چې تو یې کوي لقمان حکیم صاحب ته وایي دا دې څنګه خواړی؟ دا دونه تریخ، دا دونه غټ خټکی ټول دې وخواړی، ما درکاوی تا خواړی. چې په انداره کې وکته دا ژبه یې پلوي سوې ده، تڼاکې سوې ده. پر لقمان حکیم صاحب یې مخ راواړوي، د خدای بنده دونه هوښیار وي، دونه پوه وي، ولې دې غږ نه کوئ دا تریخ خټکی دې خواړی؟ ولې دې خواړی؟ لقمان حکیم صاحب ورته وخندل، وایي سرداره پروا نه لري، غږ مه لره، بس ومې خوړی. وایي نه وجه راته وایه ولې دې دا وخواړی؟ وایي په دې وجه دغه زما سردار زما سره ډېره مینه لري، زما سره محبت دی، زه ډېر پر ګران یم، نازیم. ټول عمر یې را باندې خواږه شیان خوړل، نن دی په تریخ شی یې ماته راکړي. دا به ډېره کمزوري وایي چې ما بیا غږ کړی وایي چې څنګه تریخ دی، شکایت مې شروع کړی وایي نه خورم. نو د سردار د لاسه کله کله سړی ترخم برداشت. نو کچیری یو وخت داسې پیښه وشي، دا دونه وخت الله پاک ما او تا ته نعمتونه راکوي چې زوی زو کېږي ډېر خوشحاله کېږي، چې لور پیدا کېږي خوشحاله کېږي، چې واده کېږي خوشحاله کېږي، چې ورور پیدا کېږي خوشحاله کېږي. که خدای نه کرده یو وخت زوی مړ سو یا پلار مړ سو، بیا خو آباد دی. دا زوی پلار، دا ورور خور، دا لور، دا چا درکه تا ته؟ الله پاک درکه. دا واخسته چا؟ دا الله رب العزت واخسته. کې درکول دا لذت و خوږوالی دی، اخستلی بیا یو څه مشقت و تکلیف دی، نو شکایتونه مه کوه. هغه ذات چې پر تا باندې نعمتونه څکل، خوندونه یې څکل، یو وخت یې دا تریخوالی هم څوک وڅکه برداشت یې کړه. د هغه ذات دغه تکلیف کې در باندې راوستی، بیا نو هغه ته هم ځان ژر شکایتونه مه کوه. دا دونه 50 کاله دې په دې خوله باندې خوراک وکړي، دا ښه غاښونه وه، ته په خبر نه وې، نه دې شکر وایي. نن چې پر یوه باندې درد سو هر چا ته ګډې، څونه بې وفایي ده، څومره سخته بې وفایي ده. لقمان حکیم صاحب خپل سردار ته وایي دونه بې وفا نو نه سم جوړېدی چې دا دونه وخت دې را باندې خواږه خوړه، دا یوه ورځ نو تریخ دې را باندې وخوړی، زه بیا دره و نارې کړم چې دا څنګه تریخ دې را باندې وخوړ. چیرې چې په موږ کې د الله پاک عظمت، قدرت، د الله تعالی تعظیم زموږ په زړو کې راشي، بیا الله پاک که نعمتونه راکوي شکر گزار به یو. که الله پاک نعمتونه را نه اخلي
بیا به د الله تبارک وتعالی د ذات دپاره صبرګزار جوړېږو. بیا به صبر کوو د هغه ذات عظمت چې زموږ په ذهن کې راسي، په زړو کې راسي. الله تبارک وتعالی هغه ذات دی، قادر مطلق ذات دی. زموږ علما دا مسله ذکر کوي چې کله یو چا کې خوف پیدا سي، وهم پیدا سي، د الله پاکه څخه بیریږي، د دغه وهم دپاره اووه علامې دي. اووه علامې بیا په سړي کې پیدا سي. اوله علامه د هغو څه دا ده چې بیا دا سړی د خپلې ژبې حفاظت کوي. بیا دا سړی د خپلې ژبې حفاظت وکړي، په ژبه باندې درواغ نه وایي، په ژبه باندې غیبت نه کوي، په ژبه باندې نمامت و چغلګري جاسوسي دا نه کوي، په ژبه باندې بهتان نه وایي، ژبه د فضول بحثونه د عبثیاتو و چټیاتو بحثونه را ساتي. درواغ دا یوه عظیمه ګناه ده ګورئ. اما زموږ په زمانه کې خلک هیڅ باک په درواغو باندې نه کوي. اسې وایي د درواغو څخه ډېر ځان ساتل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي درواغ دا سړی هلاکوي، رښتیا ویل سړي ته نجات ورکوي. غیبت دا خو د خلکو دومره سخت رواج ګرځېدلی دی، الله پاک دې موږ معاف کړي چې بس بې غیبته مجلس به ډېر کم پیدا کیږي. او رسول الله فرمایي الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نه هم بدتر دی، سخت. ولی غیبت د بنده حق دی، په زنا کې د الله حق غالب دی در بنده در حق. کبائر ګناهونه دي، غیبت هم غټه ګناه ده او زنا هم غټه ګناه ده. ځان ساتل پکار د ژبې حفاظت د جاسوسۍ و نمامت نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يدخل الجنة قطاط، څوک چې جاسوس وي، نمام وي او مخفر وي، د دغه سړي دخول جنت ته نشي کېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک یې جنت ته نه پرېږدي. رسول الله فرمایي لا يدخل الجنة قطاط، نمام الله تعالی جنت ته نه داخلي، جنت کې نمام نه پرېږدي الله پاک، جاسوس نه پرېږدي الله تعالی. دومره بد عمل دی. بهتان ویل پر چا باندې ناکي عیبونه ویل، یو چا کې عیب نسته خلک یې پورې تړي. بس یاره چې دا را چپای کی دا خلق په مجلس کې وخیږي بلم سر ور سره شوري و دا غي و مام دی کې لیدلی و مام دی اچې لا ولا کې لیدلی. بس د ځانه سره درواغ هم دي، غیبت هم دي، بهتان هم دي، ټول سره یو دي. په څو ګناو په یو مجلس کې اخته دا ټول ګناهونه کوي. اغه عباس خنداوي، عباس خبري، پالتو مجلسونه خو مکو، خو بیخي ډیر دي. ژبه به د دې شیانو څخه سړی ساتي، د دې شیانو څخه به سړی ژبه راګرځي. ژبه الله پاک موږ ته د چیش د پاره راکړې ده، ګرځي د چیش د پاره راکړې. ژبه الله پاک د دې د پاره راکړې ده چې موږ د الله تعالی ذکر په وکړو، د دې د پاره راکړې ده چې د الله تعالی د کلام د قران کریم تلاوت په وکړو.
د دې دپاره یې راکړې ده چې وعظ و نصیحت په وکړو. د دې دپاره الله پاک موږ ته ژبه راکړې ده چې موږ د الله تعالی د کتاب درس و تدریس تعلیم و تعلم د احادیثو د سلسله جاری وساتو. د دې دپاره یې راکړې ده چې موږ د الله پاک دپاره عبادت کوو، لمونځ کوو، نور عبادت کوو، دې باندې ژبه ولګو. د دې دپاره الله پاک موږ ته ژبه راکړې. د غیبت دپاره یې نه ده راکړې، د شیطانت دپاره یې نه ده راکړې، د درواغو ویلو دپاره یې نه ده راکړې، د بهتان ویلو دپاره یې نه ده راکړې، د غیبت کولو دپاره یې نه ده راکړې. الله پاک د دې څخه ژبه پاکه ساتل پکار دي. بیا نو موږ هغه خپل اثر د خو پر ژبه باندې که زموږ ژبه سمه چلیده، رښتیا چې موږ د الله څخه بیریږو. که ژبه سمه نه چلیده، معلومه ده چې وهم په زړه کې نشته. الله دې زموږ په زړه کې د الله د ذات څخه وهم پیدا کړي. سورة مائده کې الله تبارک وتعالی فرمایي فلا تخشوا الناس واخشوني. تاسو الله وایي د خلکو څخه مه بیریږئ، زما څخه وبیریږئ. ژبه زما دپاره مستعمله کړئ. سورة مائده 44 نمبر آیات. فلا تخشوا الناس واخشوني. الله پاک وایي د خلکو څخه مه بیریږئ، زما څخه وبیریږئ. که چیرې زموږ په زړو کې د الله څخه وهم پیدا سو، بیا به ژبه د دې شیانو څخه پاک کوي. اوس خپل ګریوان کې کتل پکار دي. زموږ مجلسونه د دې شیانو څخه پاک دي، د غیبت و شیطانت، دوکهبازي و فریبونه و درواغ ویلو څخه. دا ټول زموږ په مجالسو کې شته. بیا نو دا خلک په خوله باندې وایي د الله پاک څخه ډېر بیریږي، اما په زړه کې شی نشته. دوهم شی دا دی چې د وهم اثر به په زړه کې موجود وي، علامه به د وهم په زړه کې وي. که زړه د الله څخه وبېرېدی، د هغه علامه دا ده. بیا به د سړی د خپل ورور سره عداوت و دښمني نه ساتي. که سړی د الله پاک څخه بیریدي، په زړه کې وهم موجود و، علامه یې دا ده. بیا به سړی د مؤمن مسلمان ورور سره حسد، کین، بغض، عناد نه کوي. زړه به د دې مرض نه خلاص وي. سخته بد مرضونه دي دا د زړه. زموږ په زمانه کې خلک ناکي په ناکي د یو مسلمان د بل مسلمان سره دښمني ده، عداوت یې په زړه کې دي، حسد، کین، بغض، عناد یې ورسره په زړه کې دي. نه یې لیدلی دي، نه یې کتلی دي، بد جنګ دي. د خدای بنده، دا تا ته کوم تکلیف رسولی دی؟ معلومه د زړه کې د الله څخه وهم نشته. که په دې زړه کې وهم وای، علامه یې دا ده. بیا به دې بې ځایه حسد نه کوئ، بیا به دې بې ځایه کین، بغض، عناد نه کوئ، بیا به دې د مسلمان سره، د خپل ورور سره عداوت و دښمني نه کوله. زموږ د کلي څه حال دی، د محلې څه حال دی، د ښار څه حال دی، د علاقې څه حال دی. بس هغه مسله د پښتانه وایي یو به مړ نسی بل به مور نسی. که نه د کم چا په سر باندې چې هغه اوارث وي، دی بس ورته جوړېدلی دی، په مړینې هم نه پسې پرېږدي، وایي ښه دی چې مړ شو، دښمني یې ورسره څه یې تاوان یې درسولی. لیدلی دي و یا نه مې ولیدلی، نو ولې ته عداوت و دښمني ورسره ساتې؟ د خدای بنده د دې حسد، کین، بغض، عناد نه ځان ساتل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حسد قبول سوی عبادت داسې خوري لکه اور چې وچ لرګي سوځي. قبول سوی عبادت یا خو زموږ د پته نه لګېږي چې څومره قبلیږي. الله پاک دې راسه قبلوي. دا چې قبلیږي هغه بیا په حسد باندې ځي. د مابین مسلمانانو مابین کې یو د بل سره حسد کول،
عداوت و دشمنی کول دا د خائف زړه علامه نه ده. کم زړه چې د الله څخه بیریږي د هغه علامه دا ده د مؤمن مسلمان سره به دشمنی نه ساتي، د مؤمن مسلمان سره به حسد، کین، بغض، عناد نه کوي. دریم شی د علامو څخه د وهم چې په سړي کې دغه وهم خوف د الله تعالی د ذات په کوم زړه کې موجود سو. دریم د دې علامه دا ده چې دغه سړي سترګې به د حرامو سره راګرځېدلې، سترګې به حرامو ته بیا نه ګوري. کم څوک چې د الله څخه بیریږي هغه بیا په دې خپلو سترګو باندې حرامو ته نه ګوري، حرامو خوړو ته نه ګوري، حرامو څښلو ته نه ګوري، حرامو سکو ته نه ګوري، حرامو پیسو ته نه ګوري، د خلکو بنګلو جایدادو ته نه ګوري. په نظر د عبرت ورته کتل پکار دي، اما په نظر د رغبت به نه ورته ګوري د بل جایداد. دا چې د بل جایداد ته په نظر د رغبت کتل نه دي پکار، بیا نو د بل خور لور ته کتل څنګه دي؟ الله اکبر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عینان تزنیان، سترګې زنا کوي. زنا چی شي د زنا؟ رسول الله فرمایي کتل دا وانا محرومه و حرام تکتل دا د سترګو زنا. خپل سترګې اوس که زموږ سترګې راوګرځېدې د حرامو څخه، معلومه خبر ده چې په موږ کې د الله تعالی بیره موجود ده. او که سترګې ایله کړې وي حرامو ته ګوري، بیا نو وهم علامه په دې کې ستا نشته که نه، د وهم علامه پکې نشته. څلورم شی زموږ علما وایي که علامه د خوف وه، علامه د خوف دا ده چې د سړي نس به د حرامو صفا کړي، حرام به نه خوري، حرام به نه چشي، د حرامو څخه به ځان پاک ساتي. اوس څوک چې حرام نه خوري معلومه خبر ده د الله څخه بیریږي. که یې خدای نه کرده حرام وخوړله، بیا معلومه ده چې په دې کې د الله تعالی څخه د بیرې علامه موجوده نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یوه ګوله ډوډۍ حرام وخوري، یو دراهم د حرامو پیسو سړی وخوري، یو دراهم، یوه روپیه حرام وخوړه، 40 ورځې الله پاک د دې یو عبادت لا نه کوي. رسول الله فرمایي کمه غوښه چې نشو نمایه په حرامو باندې وسوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دغه سره د جهنم اور مناسب دی، هغه بیا سوځي. حرام خوړل دومره بد دی، د حرامو څخه ځان ساتل. که زموږ پر نس باندې اثر د بیرې ښکاره سو، وږی وګرځېږه حرام مخوره، تږی وګرځېږه حرام مخوره، ما و تا د حلالو شیانو څخه په روژه کې ځان ګوري. راته څښل اوبه پاکې میلاویږي، ډوډۍ پاکه پیدا کېږي، اما ولیکن پر هغه سربیره مې ځان راګرځولی د الله څخه بیریږي. او چې خوله خلاصه سي بیا یې نو دا ځای مه ګوره چې هر شی څښې هغه څښې. دا بوتلانو کې کم بوتلان پاک دي کم مردار دي، دې کې شراب خو به نه وي، ګډ الکوهل خو به نه وي، بیر خو به نه وي، هر بوتل څښل نه دي پکار. یار یې ځان ته معلومات وکړه د خدای بنده. بس موږ خلک هسې څښي چې ور پیدا شو، دا سر یې نه ګوري. پنځم شی دا پر لاس باندې به دی د الله تعالی څخه د بیرې اثر وي. دا لاس به حرام ته نه وړاندې کوي، حرام شي ته به نه ور وړې، کم شي ته چې الله اجازه کړې ده چې دې له ورول هغه لګي، چې الله پاک اجازه نه ده کړې هغه ته به نه ور پر لاس باندې به اثر.
حضرت کعب احبار رحمه الله یو مختصر غوندي مسله ذکر کړې ده. وای الله تبارک وتعالى په جنت کې یو کور جوړ کړی دی. دا کور د شنو زبرجدو نه جوړ دی، تک شنه زبرجد دی. په دغه کور کې الله تعالی 80,000 کورونه نور جوړ کړي دي، دومره غټ دي. په دا هر کور کې بیا حضرت کعب احبار رحمه الله فرمایي وای په هر کور کې 80,000 کوټې دي. دومره شایسته ځای دی چې یار دومره غټ سرای دی، په هغه کې 80,000 سرایونه نور دي، بیا په هر سرای کې 80,000 کوټې دي. دومره شایسته چې د شنو زبرجدو نه جوړ شوي دي. نو چاته ورکوي؟ چاته ورکوي چې وده ته پیشنهاد د حرام وسی د یې پرېږدي د الله څخه د بیرې په خاطر. چاته ورکوي چا درته حرام را پیش کړ چې دا در واخله، تا لاس نه چې دا حرام دی. چا مطالبه د زنا در څه وکړه، تا ورته نه د الله څخه بیریږم، دا کار نه کوه. دغه چاته دا کور ورکوي چې د الله د بیرې حرام پرېږدي، حرامو ته لاس نه وړاندې کوي. شپږم شی چې اثر د بیرې باندې ښکاره شي، علامه د بیرې باندې موجودې دا پښې دي. پښې به موږ هغه ځای ته بیایي چې الله په خوشحاله کېږي، هغه ځای له به مې بیایي چې د الله تعالی پیغمبر په هغه باندې خوشحاله کېږي، هغه ځای له به موږ پښې بیایي چې هلته د الله اطاعت او عبادت کېږي. چیرې چې د الله نافرماني وي هغه ځای ته که موږ پښو بوتو، بیا اثر د بیرې پر دې پښو باندې نشته، علامه د بیرې د الله څخه پر دې پښو باندې نشته. دا شپږم شی دی، پر پښو باندې به اثر موجود وي د الله تعالی د بیرې. هغه پښې به هلته نه ځي چې هغه باندې الله ناراضه کېږي. اووم شی دا دی، څه چې کوو هر عبادت د کلمې شریفې سواخه لا اله الا الله محمد رسول الله، بیا ټول آمنت بالله در هغه وخت پورې چې والباس بعد الموت، بیا د حشرګاه میدان ته راځو. هغه که ذکر اذکار، که تلاوتونه دي، که درسونه دي، که لمنځونه دي، که جهادونه دي، که حجونه دي، که زکاتونه دي، که خیراتونه دي، که روژې دي، که هر عبادت دی خالصتا لله. چا دپاره به الله پاک د ریا او د سمعت نه به خلاص. که زموږ پر عباداتو باندې دغه علامه موجوده سوه چې خالص د الله پاک دپاره و، معلومه ده چې موږ د الله څخه بیریږو. که ریا او سمعت پکښې کې و، معلومه ده چې د الله پاک څخه هم نشته. خالص به د الله پاک دپاره وي. که د الله د راضي کولو دپاره و، کار سمیږي. که د الله د راضي کولو دپاره نه وه، بیا کار تاواني دی. حضرت ابوالحسن رحمه الله دا وی حج ته ولاړم. حج خو عظیم عبادت دی، هغه عبادت دی چې بدني هم دی مالی هم دی. د عشق انتها د حج، د عشق انتها ده. عشق یو داسې راز دی چې د عاشق او د معشوق په مابین کې دریم شی نه ځایږي. بس د الله تعالی او د الله د مخلص بنده په مابین کې نور شیان نه ځایږي. حضرت ابوالحسن وای طواف مې را شروع کړی دی، را روان یم. ناڅاپه مې په طواف کې په یوه زنانه باندې نظر ولګېد.
ژر مې نظر کښته کړي د ځانه سره مې خبره وکړه چې څومره حسینه جمیله الله پیدا کړې ده نظر پر ولګېدی خو د نظر د لګېدو سره د پتن مې سترګې کښتې وځړولې د ځانه سره مې دا خبره وکړه چې الله پاک څومره حسینه جمیله پیدا کړې ده لکه په ټول عمر کې چې یې غم لیدلی نه دا څومره ښایست دی ګل چې تازه یې در اوسه هوا نه یې وهلی تکلیف یې نه یې لیدلی نو هغه ګل داسې تازه تازه که دې دا هسې لاس وروړي مازدیګر بیا پاڼې په وځړېږي لاس وهلی هغه زنانه دومره د ګل غوندې تازه وه وایي دا را باندې راوګرځېده وایي حاجي صاحب څه دي وویل ما ورته ویل داسې یو خبر مې وکړ وایي دې زنانې راته ویله چې په ما څومره غمونه راغلي دي څومره تکلیفونه په اوس وخت کې مې په چا شک نه راځي چې دومره غمونه دې ګاللي وایي ما ورته ویل خورکۍ راته بیان یې کړه څه غمونه در باندې راغلي دي وایي دې راته ویل د لوی اختر ورځ وه د لوی اختر ورځ ده خاوند مې چاړه راواخسته زبردسته پسه یې د ګنج نه راوستلی دی د اختري په نیت باندې یې حلال کړي چې پسه یې حلال کړي سره بیل یې کړي غوښې ما ته راکړې څه مې باندې کړې څه مې وویشلې څه مې کښېښوې فکر مې نسته دوه غټوکې زامن مې دي دا مشر و دې کشر ته وایي وایي ته راسه بابا پسه داسې حلال کړي دا یې پرېایستې چاړه یې پر اخیستې د حلال کړی دا یو زوی دی ګوري دا زوی خو مې دلې د سرای په غولې حلال پروت دا بل زوی مې وځغستل د غره خواته ولاړې زموږ په غرو کې لیوان و شرموشانو پړانګان ډېر دي پلار مې خبر کوي چې زوی خو ولاړی پسې ووځه پلار پسې ګرځېدی در مازدیګره پورې مازدیګر یې چیرې پیدا کړي لیوانو خوړلی د هغې خوا چې راسم سو پلار یې پر لارې باندې چولاوه سو هغه هلته پسې مړ سو زه پسې ور ووتم چې پوښتنه یې وکړم د خاوند مې لاش پیدا کړي د بل زوی مې اډوکې پیدا کړي یو زوی دلته پروت دی مړ دی حلال کړی دی کور ته چې رالم یو کوچنی زوی مې درلودی خاړپوس یې کولې هغه ورته کېدلی دی هغه غوښې اور مې بل کړی و دیګ مې باندې کړی و هغه یې پر ځان را اړولی دی په اور کې سوځه سوی دی مړ دی څو مړي وسوه په دې کور کې 4 مړي 3 زامن یو پلار ولاړه هغه بیبي وایي چې بیا دغه حال په شپه کې زما یوه لور ووت سوې وه په بل کلي کې هلته ورسېدی هغه چې پلار دې هم مړ دی 3 ورونه دې هم مړه دي هغه لور مې په ژړا کې زاره وچاوده هغه مړه سوه سهار کلي ته خلک راغله د هغه زیری هم را باندې وکړي چې لور دې هم مړه سوه دا زوی مې واخیستې خاوند مې واخیستې جنازې خلکو ادرې ته یوړې پټ مې که ابوالحسن رحمه الله فرمایي وایي دې چې ما ته کیسه کول ما برداشتولی نه سو ما برداشتولی نه سوه در خوله د پتن راسه ووته چې خورکۍ څه دې وکړه بیا چې دومره روبه د ګل غوندې ګرځې څه دې وکړه هغه خور ورته وایي ابوالحسنه ما سوچ وواهی چې زما د خالق و مالک زما په بې صبري کې خوشحالي ده که زما په صبر کې دا سوچ مې د ځان سره وواهی نو په دې پوه سوم چې الله پاک زما په صبر باندې خوشحاله کیږي
راکړي الله و الله واخسته نو صبر مې شوه بالی صبر مې وکړي هیڅ غم و خفګان مې نه دی کړی ځکه الله راکړي و دا څوک چې د الله څخه بیریږي نو د صبر اثار پر چا باندې ښکاره کوي پر بدن باندې وای هغه خور ما ته وکته وای حسن خپل تواب کوه بس زه دې لا د کاره وایستم بیرته په تواب کې شروع شو په تواب کې روانه شوه دا د مور زړه دی که نه زما عقیده دا ده چې یو ځای نه دی سری سوی دوه ځایه نه دی سری سوی درې ځایه نه دا څلور ځایه سری سو دا زړه خو الله رب العزت ته صبر وکړي د الله سے بدله وغوښته رسول الله فرمایي صبر نیمه ایمان دی رسول الله فرمایي د صبر جزا جنت دی جزای جنت دی دا زنانی وی دونه پوهېدي د صبر اثار پر بدن باندې پیدا کړ زموږ دا غټ غټ خلک دي د الله رب العزت څخه د وهم اثر پر ځان نه پیدا کوي نه پر سترګو اثر د وهم ستا نه پر خوله اثر د وهم ستا نه علامت د وهم په زړه کې پیدا کیږي نه په پښو کې نه په لاس کې نه په نس کې نه د الله تعالی سره وهم په عبادت کې پیدا کیږي ګر سره بیریږي د چا سره د الله پاک سره بیریده پکار دی الله رب العزت فرمایي و اما من خاف مقام ربه هر هغه څوک چې و بیریده د الله پاک څخه د درېدو د پاره د حساب په ورځ د قیامت د الله تعالی په نیز باندې ونهى النفس عن الهوى منع کوي ځان د خواهشاتو نه فإن الجنة هي المأوى الله تعالی وی په تحقیق سره جنت دا ځای د ورتګ د دی الله رب العزت په مشکي وهم پیدا کی څومره مسلمانان چې په تکلیف دي الله دې په استراحت کې څومره مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور سي الله دې موږ او تاسو زموږ استاد مور فلار د حشرګاه میدان ته پسپین مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر او بنصیب کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین